سلامونه مینه او درنښت او آنلاین نیټورک درنو لیدونکو او اوریدونکو او کتونکو. نن درته د یوه آنلاین نیټورک څخه دا ښیو چې څنګه کولی شو خپل ضعیف انټرنیټ په ډیر قوي سره بدل کړو. یعنی په ځینو موبایلو کې، البته 80% موبایلونو کې 4G او 5G خدمات موجود وي، سیم کارتونه موجود وي، خو موبایل نشي کولای دا 4G خدمات تاسو ته وړاندې کړي. یعنی انټرنیټ یې ډیر ضعیف وي، 4G شبکه موجوده وي او د 4G موبایل موجود وي تاسو سره، خو چې شی انټرنیټ مو ډیر ضعیف وي او سیټینګ یې نه جوړیږي. یعنی 4G کېږي نه، او که 4G شي هم فقط په نوم باندې وي او انټرنیټ یې ډیر ضعیف وي. نو که چېرته تاسو د واو آنلاین نیټورکس یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی، یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ او په دې طریقه سره یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. کله چې تاسو یوټیوب ته داخل شوئ نو دغلته به په سرچ یا په لټنې ځای کې واو آنلاین نیټورک دارنګه سپیل ورته ولیکئ، آنلاین نیټورک. دا دی راواخیستل. که مو چیرته زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو دا سبسکرایب ساحه به کلیک کړئ، دا دی، او دا به زنګولي آیکن به ووهئ او دا به هم کلیک کړئ. تاسو ته به زموږ ټولې ویډیوګانې پر وخت در ورسیږي. د انټرنیټ اړوند، د انټرنیټ پیسو ګټلو اړوند، انټرنیټي خدماتو او ستونزو اړوند ټولې ویډیوګانې کتلی شئ. راځو د اپلیکیشن فعالولو ته. دغه اپلیکیشن ده، که چېرته تاسو انډروید موبایل ولرئ پلی سټور ته به داخل سئ او په پلی سټور کې به څه شی 4G LTE only mode سرچ کړئ. تاسو ته به ډیر اپلیکیشنونه راسي، خو مخصوص به پکې تاسو دا اپلیکیشن خلاصوئ. که چېرته تاسو نوي انسټال کړی، دلته به تاسو ته انسټال ولیکي، چون ما دا مخکې انسټال کړی ده نو ما ته اوپن لیکي. کله چې مو اپلیکیشن انسټال کړو دا رنګه شکل به راسي. او که مو چېرته اپلیکیشن په دغه پلی سټور کې نه سوی موندلی یا در څخه ګډوډ کېده، نو زه به د دې اپلیکیشن لینک په څه شي کې تاسو ته واچوم، د ویډیو په ډسکریپشن کې. دا دی لینک یې اخلم، ویډیو د هرې ویډیو ډسکریپشن تاسو غواړئ په هغې ویډیو به کلیک وکړئ او دغه ساحه کې چې نوم یې لیکلی ده د دې ویډیو د څنګ کې مور ورسره لیکلی، دې ساحه به کلیک وکړئ او لاندې به دا ټول جزئیات راخلاصي. دلته به ما تاسو ته لینک اچولی وي. نو که مو چېرته اپلیکیشن په سمه توګه سره انسټال کړل، راځو اپلیکیشن خلاصوو او سیټینګ ته یې راځو. لومړی چې تاسې اپلیکیشن ته داخلیږئ، تاسو ته ځینې اعلانات او د خپل سیټینګ راځي، هغه باید جوړ کړئ څو پورې فعال سي. ملګرو دلته تاسو ته ښیم چې ما انټرنیټ څومره ضعیفه ده، 11.0 KB پر سیکنډ ده او هر څومره چې کوشش وکړو دې نه زیاتېږي. او راځو اپلیکیشن کې دا 4G خدمات کلیک کوو، 4G یا 5G. دلته کمپنۍ دغه اپلیکیشن ځینې اعلانات لري، دې ته منتظر کېږو. دغلته یې ثانیې دي چې دا واوښتې، دغه کراس یا ایکس پې ووهو. لاندې دې ساحې ته راځو، په دې باندې چې کلیک وکړو، دغه اول نه دویم په دې ساحه کې څه شی لیکلی دی، سیټ پرسن پریفرډ نیټورک ټایپ. دا نیټورک ټایپ څه شی انتخاب کړو. که چېرته تاسو 4G غواړئ 4G به انتخاب کړئ، او که 5G غواړئ 5G به انتخاب کړئ. نو موږ په ساحه کې 4G کار کوي، 5G نه لري. نو 4G څه شی ده،
4G ته LTE only یوازې به دا انتخاب کړئ او بس خلاص. وګورو چې موږ اپلیکیشن زموږ انټرنیټ څومره قوي کیږي، نو څو ثانیې یا څو دقیقې بعد به ستاسو انټرنیټ په کافي اندازه قوي شي. خو که چېرته تاسې هر ځل انټرنیټ خلاصوئ یا هر ځل یې ضعیفه شي، نو بیا به داخلیږئ په هر ځل ضعیفه کېدا باندې، یعنې تقریبا په ورځ کې 2 ځلې ممکن تاسې دا کار وکړئ. دلته د اعلانات ډېر زیات دي اپلیکیشن. خیر دا نو د دوی قانون دی، دا بندوو. اعلانات به موږ یو ځل ګوري، بیا یې بندوو. چیش ته راځو، انډرویډ 11 سیټینګ ته راځو. په دې کې که بل څه انتخاب وي چې شی کوو، داسې پیدا کوو LTE only انتخابوو او چې شی کوو ځینې شاته کېږو. وګورو چې انټرنیټ په 200 بلکې 860 سپیډ ته ورسېږو، نو په کافي اندازه سره به تیز کار وکړي تاسې انټرنیټ. تر بیا ښې چارې که چېرته غواړئ زموږ ویډیو وګورئ او دارنګه نورې ویډیوګانې وګورئ، نو زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب